دا په کندهار کې د پی وي سي پایپ جوړولو هغه فابریکه ده چې تولیدات یې د کندهار ترڅنګ ډیرو نورو ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. د کندهار د قانون او صنایعو خونه وایي په دغه ولایت کې د پی وي سي او پلیتلین پایپ د تازه وچ میوې د بسته‌بندۍ پلاستیکي جالیو او نورو پلاستیکي توکو د تولید په برخو کې 19 فابریکې فعالې دي چې دغو تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړې بلکې نورو ولایتونو ته هم صادریږي. د دغه ولایت د قانون او صنایعو خونې رئیس وایي کندهار د پی وي سي او پلیتلین پایپونو او ځینو نورو پلاستیکي توکو جوړولو په برخه کې پر ځان بسیا سوی او د دغه ډول وارداتي توکو مخه په پوره ډول نیول سوې ده. دې عرصه کې الحمدلله څه وخت موږ دا کارخانې په فعالیت پیل کړي دي. موږ هیڅ نه و د دغه توکو په حساب واردات نه دي درلودلي کندهار ته، ولې زموږ د صنعتکارانو په مټ با کیفیته توکي تولیدیږي په دې خاطر چې خپل هیوادوالو ته خپل ښاریانو ته خپله تولید کوي. نو معلومداره خبره ده چې دوی خراب شی خپل هیوادوالو ته نه تولیدوي. موږ د دې عرصې څخه خودکفایه یو، د بهرنۍ بې کیفیته توکو مخه اوس نیول سوې ده. هغه دغه راز د برېښنا ستونزې یادونه هم وکړه، خو تمه یې وښوده چې د سوي ژمنې له مخې به تر راتلونکو 4 میاشتو کندهار ته وارداتي برېښنا ولېږدول سي او دا ستونزه به نور حل سي. د کندهار په صنعتي پارک کې د پی وي سي او پلیتلین پایپ جوړولو یوې فابریکې مسؤلین وایي دلته یې شاوخوا $1.5 میلیون پانګونه کړې ده. د دغه فابریکې یو مسؤل وویل له دوی سره د مهال په مستقیم ډول 200 کسان کار کوي او په 40 ساعتونو کې 10 ټنه تولید لري. 3 برانچه لرو، پی وي سي، پلیتلین او د خام موادو د جوړولو فابریکه. خام مواد په افغانستان کې د افغانستان خام مواد پلاستیک ریسایکل دی، هغه مشتدلی راځي د پلیتلین پایپ دپاره او د پی وي سي دپاره چې دی هغه د خارج څخه موږ راوړو دي. د حکومت څخه غوښتنه ده د سالم رقابت نشته په بازار کې، د نرخ هغه سیستم او ترتیب نه دي سره سم. خام مواد چې راځي د نورو ممالکو څخه بهر ممالکو څخه هغه ډېر محصولات اخیستل کېږي پر هغه باندې. دی وایي په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله برېښنا ښه سوې، له 18 څخه تر 20 ساعته برېښنا لري، خو بیا هم ځینې وخت قطع وصل کېږي چې په داسې حال کې د دوی ماشینونو ته زیان اوړي. په یادو فابریکو کې پر کارونو بوخت کسان وایي خوشحاله دي چې د کار زمینه ورته برابره سوې، خو غوښتنه کوي چې باید د صنعت د پراختیا لپاره ډېرې هڅې وسي څو نور کسان هم پر کار سي. دا کول پکار دي چې حکومت د خلکو دپاره اسانتیاوې رامنځته کړي چې دا خلک زړه ښه کړي، خلک دلته لیواله سي، دا غریب خلک ورسره اخته سي، په کار باندې اسانتیاوې ورته راولي حکومت و دا پانګوالو ته چې اسانتیاوې راسي هغه خپله پانګونه کوي دلې او دلته به د ښار عوام ورسره اخته وي. دا چې کندهار کې څه صنعتي پارکونه پالیسي د کندهار خلک ټول په کار سره اخته دي، که څه هم زیات چې ټول کندهار خلک په دا کار کې اخته شي، که څه هم نور بل ولایت کې بل ولایت کې. مهم دا چې انسان په کار اخته وي، غریب کار سړی باید خپله غریب کاري وکړي. د کندهار په صنعتي پارک کې 250 فابریکې شته چې د مسؤلینو د معلوماتو پر اساس دا مهال 150 بېلابېلې فابریکې فعالې دي او پاتې د برېښنا او نورو ستونزو له امله غیر فعالې دي. پژواک خبري اژانس د پیښو ریښتینې هنداره